یو مالدار سړی مړ شوی و، الله دې وبخي. 5 کروڑ روپۍ ورسره خښې کړې وې، یاد شي خښې کړې وې. تاسو داسې سوچ کې پرېوتی چې دا قبر به کوم ځای چې راکولوي کړو. د 5 کروڑ روپو پیکج راته مفتي صاحب وښوده، دا کوم ځای دی؟ توجه، زه دا توجه غواړم، دا وروستو خبره باندې به تعالی پوهېږي. توجه، مال ور سره مال قبر ته نه ځي، قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي. او دا باندې دې قاري صاحب سره دا قرآن نه پرېښي، که دا د په جیب کې پروت و د مرګ نه پس به یې بیا وباسه. دا قرآن د قاري صاحب په داسې ځای کې پروت دی، دلته نه د چا پلار هم نشي وباسلی. قبر ته به ایمان در سره ځي، عمل صالح به در سره قبر ته ځي، قرآن به در سره قبر ته ځي، د توحید عقیده به در سره قبر ته ځي، د رسالت عقیده به در سره قبر ته ځي، د ختم نبوت عقیده به در سره قبر ته ځي. چې څه قبر ته ځي هغه اصل دولت دی، دا نور د نه پاتې دي. توجه، مرګ حق دی، موږ ټول به مړه کېږو. زه چې اشقاباد کې مړ شم، مثال په طور زه د اشقاباد کې مړ شم، خښوی به مې هندوان خو نه سوځوی، خو به مې نه. توجه، مثال باندې ځان پوه کړئ، خښوی به مې، خو دا کومې کپړې چې ما چولي دې کې به مې خښوی؟ وایي نه جي، کمیس به رانه وباسې، پرتوګ به م رانه وباسې، ډېر ظالمان نه یې. توجه، خیر دی واسکټ راته پرېږدی، دا راته پرېږدی. ای جي صاحب، زما لباس ستا دا صادر یې نوټ کې، دا زه خپل کمیس، دا پرتوګ، دا کپړې، دا بنینه، قسم بالله زمونږ دا لباس به مونږ سره قبر ته نه ځي. قبر ته به ایمان، عمل صالح، ایمان وګټه. لوی دولت قرآن دی، په کائنات کې الله عظمت، رفعت، فضیلت، شان او شوکت، قدر او منزلت قرآن ته ورکړي. دولت هم لوی قرآن دی، د الله په نعمتونو انعاماتو کې لوی انعام قرآن دی. لوی انعام لږې خبرې کوې، پېښور کې په خبرو خو لاک ډاون نشته که نه؟ بیا وایې لوی دولت قرآن دی، د تمام کائنات خانانو ته ووایه، ملکانانو ته ووایه، نوابانو ته ووایه، بادشاهانو ته ووایه، سردارانو ته ووایه، وزیرانو ته ووایه، کل کائنات کې لوی دولت دولت د قرآن دی. لوی دولت لوی دولت لوی دولت ځکه دا داسې دولت دی، دا به تا سره همیشه ملګري دي، دا څوک پټولی نشي. په ژوند کې مو د ژوند نه بعد هم صدر سره صدارت قبر ته نه ځي، وزیر سره وزارت قبر ته نه ځي، خان سره خاني قبر ته نه ځي، ملک سره ملکي قبر ته نه ځي، نواب سره نوابي قبر ته نه ځي، سردار سره سرداري قبر ته نه ځي. نه ځي، قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي، قرآن والا سره به قرآن. ستاسو د پېښور عاشق آباد مال قیمتي دی که ایمان؟ مه وایې دروغ مه وایې، رښتیا ووایې. عهده قیمتي ده که عقیده؟ او زمونږ د پښتنو ذات ډېر قیمتي دی که ذات مصطفی؟ ووایه بیا ولې ونه ویم؟ ته وایې مال قیمتي نه دی، ایمان قیمتي دی. ته وایې عهده قیمتي نه ده، عقیده قیمتي ده. ته وایې ذات قیمتي نه دی، ذات مصطفی قیمتي دی. بیا ولې ونه وایم؟ پښتونه د مال په حفاظت پوهېږي، د موبایل په حفاظت پوهېږي، د عهدې په حفاظت پوهېږي، د پټي او د ډیران په حفاظت پوهېږي، د خپل ذات په حفاظت پوهېږي، ذات مصطفی په حفاظت ولې نه پوهېږي؟ د
ختم نبوت په حفاظت ولې نه پوهېږي؟ ناموس رسالت حفاظت ولې نه پوهېږي؟ صحابه آل بیت ناموس حفاظت ولې نه پوهېږي؟ د قرآن په حفاظت ولې نه پوهېږي؟ ایمان په حفاظت ولې نه پوهېږي؟ پلار په نیکه زموږ د ټولو په شریکه دشمن شیطان دی. بوله څوک دی؟ ووایه څوک دی؟ د چا خو پکې دوست نه دی. توجه، پلار په نیکه زموږ دشمن شیطان. حاجي صاحب ووایه د مسلمان غټه سرمایه ایمان دی. غټه سرمایه غټه سرمایه. اولاد بچی ته دا مو چې کیا بنوگے بیٹا، کیا بنوگے؟ ڈاکٹر بنوگے، انجینئر بنوگے، کیا بنوگے؟ دعوت مو آیا کیا بنوگے؟ کیا بنوگے؟ دعوت مو آیا دلتا غلط ہے. توجہ، کیا بنوگے بیٹا؟ کیا بنوگے؟ دعوت مو آیا. دعوت ہوئے چھ بچیا خوشحالی سنگ حاصلے گی. خوشحالی سنگ حاصلے گی. خوشحالی پا حیا کی دا کا پا بے حیا کی دا؟ پا علم کی خوشحالی دا کا پا جہالت کی خوشحالی دا؟ دا غیر پا منلو کی خوشحالی دا کا دا اللہ پا منلو کی خوشحالی دا؟ پار ایگزامپل یو جملہ وائم، ایگزامینیشن حال دی. سر جی سٹوڈنٹس کے کوئسچن پیپر تقسیم شوی دی. دا ټول سٹوڈنٹان طالبان پرچہ حل کئی. پا دی ایگزامینیشن حال کی توجہ، یو سٹوڈنٹ دا سی دی چھ ہوم ورک نو، ٹیوشن نو، سٹڈی نو، مطالعہ نو، پیریڈ کی نو، کلاس روم کی نو. سٹوڈنٹ پبجی والا پری فائر والا، دا خیرن بچے لائے لڈو والا. توجہ، تاسو کی نشتا، تاسو ټول اولیاء ما تاسو کی پبجی والا نشتا؟ نه نشتا نشتا. دا ډوشتا نه، دا په نش برابر دی. سبا به د مور او پلار به د پبجی شروع کړي. توجہ، سٹوڈنٹان حال کی ناستی. سر جی دا مثال لگو رہے نو بیا په بل خبره پوښتنه. په دې امتحان کې په طالبانو کې او طالب داسې